بسم الله الرحمن الرحیم. د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د بلخ پوهنتون ریاست سره په ګډه همغږۍ د بلخ پوهنتون بېلابېلو پوهنځیو زده کړیالانو ته د ناسمو رواجونو مخنیوي او د امیر المؤمنین فرامینو تطبیق تر عنوان لاندې فکري، علمي او عقیدتي سیمینار جوړ شو. د سیمینار مسؤلین وایي چې له سیمینار جوړولو یې موخه د ځوان کهول دیني عقیدتي برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته پام رااړول دي، ترڅو دوی وپوهیږي چې ټولنیز سمون کې له خپلو وړتیاوو څنګه مثبته ګټه پورته کړي. نننی سیمینار خو د ناسمو رواجو د مخنیوي او د امیر المؤمنین صاحب د فرمان د تشریح دپاره نیول سوی ده او د دې سیمینار هدف دا ده چې محصلین د راتلونکي ټولنې مسؤلین دي، نو د هغو باید افکارو د هغو عقیده او باور باید دا جوړ سي. نو په دې خاطر موږ کوشش کړی ده چې دغه سیمینار دوی ته دایر کړو ترڅو دوی ناسمو رواجو او نور دا د واده او د غم او شریک خوشحالیو کې چې کوم موږ دودونه لرو هسې د اسلام سره برابر دي، هغه باید ترسره کړي، هسې اسلام سره ټکر دي باید د هغو نه ځان وساتي. ما برنامه‌ای که میگیریم خصوصا درباره بخش فرامین عالی قدر امیر المؤمنین حفظ الله تعالی و رعاه به خاطر آگاهی تماما دانشجویان و محصلین بوده. ما برای محصلین خود بار بار همچون برنامه را گرفتیم، بازم از آدرس ریاست رهبری پوهنتون بلخ با همکاری اداره علمی و فرهنگی البرز بازم همچون برنامه را خواهیم گرفت. دغه سیمینار کې بیا د ګڼو دیني علماو او استادانو ټینګار دا و چې ځوان نسل باید ځانونه پر شرعي اصولو برابر او سالم فکري ټولنې ته نمونه وګرځي او د ورته روزنیزو سیمینارونو جوړول یې د زده کړیالانو لپاره معنوي ارزښت وباله. دا سیمینارونه ډېر فایده دا کوي چې دغه تخریش شوي اسان بیرته اصلاح کړي، ترڅو د اسلام په اهمیت باندې، د اسلام په ازادۍ باندې، د دین په استقلال باندې، د اسلامي نظام په اهمیت باندې پوه شي. شما شخصیت‌های ناتوان نیستین، همه ایتان با استعداد هستین، همه ایتان توانایی دارین. کوشش بکنین اما وقت ضایع نکنین، وقتتان با چیزهای بیهوده و بیجا مصرف نکنین، به فیسبوک و به چیزهای صفحاتی. وقتی که استاد لکچر میته دو چند شما برداشت بکنین، شما منتظر از این نباش که از زبان استاد چه میبره، اضافه تر شما دریافت بکنین. د سیمینار ګډونوال خوښ دي چې دا ډول علمي روزنیز سیمینارونه ورته جوړیږي او وایي د ورته فعالیتونو ترسره کول ټولنې ته د روغ فکر په لیږد کې پوره رول لري. دوی له مسؤلانو غواړي چې د دارنګه غونډو او سیمینارونو لړۍ د لا پراخه کړي ترڅو دوی وکولی شي خپلې ټولنې ته په سمه توګه خدمت وکړي. ما خوش میشیم که برنامه دایر شود و ما از این سمیناری که امروز برگزار شده بود بیشتر یعنی گپایی که بسیار گپای ابتدایی است در جامعه رواج داره، اینا را باید از جامعه گم شود. واقعا این برنامه ها موثر است. زمانی که یک جامعه از لحاظ فرهنگی ضعیف باشه، از لحاظ کلتوری ضعیف باشه، یک جامعه نمیتونه پیشرفته باشه. خواست ما از اداره البرز همی است که همین برنامه ها را بیشتر و زیادتر کنه تا اینکه یک تعداد مسئولین است که در این سمینارها حضور پیدا نمیکنه. اگر سمینارها بیشتر و زیادتر شود میتونیم که همه ما در این سمینارها اشتراک کرده و امو برنامه‌ای که است از امو احکام و فرامین عالی قدر امیر المؤمنین همگی آگاه شود و بتونه من حیث یک استاد، من حیث یک جوان با مسئولیت به جامعه، به خانواده و همگی برسونه. اما باورونه بیا دا دي که چیرې ځوان کهول ته همدا ډول سیمینارونه او زده کړیز چاپیریال برابریږي، لرې نه ده چې نوی نسل به مو په افغاني کلتور او دیني اصولو سمبال د یوې پرمختللې ټولنې د ملا تیر وي او د فکري جګړې له اغېز بل لرې پاتې شي.